د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو د نرسنګ عالي زده کړو څانګې لخوا د شپږ 50 مسلکي زده کړیالانو لپاره په دغه برخه کې د فراغت غونډه ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب فارغ شویو زده کړیالانو د ستایلو ترڅنګ هغوی د ټولنې لپاره ستره پانګه وبلله او له یادو فارغینو یې غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره خپله اسلامي او وطني ونډه ادا کړي او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت ژمنه کړې ده تر څو بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي زده کړو لپاره د زده کړیالانو د لیږد زمینه برابره کړي. نو ستاسو څه د دغه ورونو څه د دغه قدرمنو ډاکټر صاحبانو څخه د دوی د والدینو څخه مو دا خواهش دی چې کوشش وسي لا په هر بخش کې نور پرمختګ وسي او اسلامي امارت د صحت په بخش کې ډیر ښه لاسته راوړنې لري او نور هم موږ ته داسې امیدونه راکړي دي چې کېدای سي ډیر ژر د خارج سره یو داسې څه وصل سي چې دغه زموږ ځوانان لاړ سي هلته د زده کړو ډیر غټ شانس ورته برابر سي. ورته مهال د یاد روغتیایي علومو د عالي زده کړو مسؤلین وایي چې د دغه مرکز د جوړېدو راهیسې د 15 پاس په سویه کې د رادیولوژي، انستزي، نرسنګ، قابلګي، پروتز او ځینو نورو مسلکي برخو کې له 14,000 زیات کارمندان د ټولنې لپاره روزلي دي. تا اکنون محصلین را به سویه‌های 15 پاس مسلکی در رشته‌های مانند رادیولوژی، انستزی، نرسنگ عالی، قابلگی عالی، دکتر دندان، پروتز دندان، تکنولوژی و رادیولوژی فراغت داده است. بیشتر از 4,000 کارمند را به صفت که در بالا در فوق ذکر کردم در جامعه تقدیم کنند. دغه فارغ شوي نرسان چې 3 کاله په دغه برخه کې د نظري زده کړو ترڅنګ علمي مسلکي زده کړې کړي د خپلو سندونو ترلاسه کولو یې خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه تر څو خپلو هیوادوالو ته د ښه خدمت کولو جوګه وګرځي. او نړۍ تشکر کوي اوس په دې برخه کې له موږ سره رئیس صاحب او عامر صاحب انستیتوت، معاون صاحب سرطبیب او مدیریت نرسینگ را سره همکار و مسلک نرسینگ یک مسلک جامع و پیشرفته است. هرچند از نامش بعضی ها شاید اهمیت و ارزش ندن لکن نرس میتونه به حیث معاون دکتر اجرای وظیفه کنه. در قسمت آگاهی دهی بسیار نقش دارند، در قسمت ترینینگ ها نقش دارند، در بسیار فعالیت های مؤثر و متعدد در عرصه واکسیناسیون، در عرصه آگاهی دهی، در عرصه وقایه، در عرصه سایر فعالیت ها میتونن فعالیت نمایند. سوال سیاو کال کې دلته راغلی و درس مو ادامه ورکړې وه نو 1403 کال کې فارغه شولو. ان شاء الله پاینده کې به مونږ د خدمت جوړه ګرځو د خپلو هموطنانو ته. د یادولو وړ ده چې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو عالي زده کړو څانګه چې مخکې به ورته په یاد ریاست کې د زده کړو لپاره نوملیکنه کېده له دې وروسته به د عمومي کانکور له لارې ازموینه اخیستل کېږي. ثابت خان انځور، عفا نیوز، بلخ، مزار شریف.